अस्सलामुअलैकुम खगू मलगरू संगाल खैर ठीक ठाक उम्मीद है چې ټول بخیر. دا وخت موږ روان یو ملکا ته چې دا د کوزې باندې د سیګرام په روډ باندې چې دی راځي او ډېر ښکلی ځای دی مزیدار. شنه شنه ونې دي او شنه غرونه دي. ډېر ښکلی لوکیشن دی مزیدار د چکر دپاره او چارچاپېره چې دی تاسو داسې ونه لیدی شئ. دا چې دی نو دا د ملکا سایډ دی، بانډۍ په طرف باندې راځي د کوزې بانډۍ او ډېر ښکلی ځای دی، ښکلی مزیدار لوکیشن دی. نو موټر سایکل باندې چې دی نو ښه مزه کوي او ګاډۍ ورته هم راځي. نږدې ځای هم دی، هر سړی ورته چې دی نو چکر له راتلی شي چې کله چوټي او بس ملګري را یوځای شي نو ډېر ښکلی ځای دی. بل ښه دغه پکې دا دی چې د ملکا پورې چې دی دا روډ ښه مزیدار ګزاره کوي. خلک چکر له راغلی دی اورې پتیلې او بوتلې موتلې راغستې دي روان دي واپس. جوړ کړی رالی بګې ته وایي ملکا. دا چې دی نو ډېر ښکلی د چکر ځای دی او دا خلک ورته هم چکر له راغلي دي، لاندې خلک دغه دی یو ځای ګروپونه جوړ کړي دي ناست دي. کوزې بانډۍ په طرف باندې ورته لار راغلې ده، ډېر ښکلی ځای دی. صحیح ورته اوس دا روډ هم جوړ کړی دی نو ماشاءالله ډېر په اسانۍ باندې خلک چې دی هغه ورته دغه کېږي. دا اوس چې دی نو د خوراک ټایم شو. دې ته وایي
دا د انعام خان ډیر فیورټ دغه دی او انعام خان څه پوزیشن دی ولې ځای دې خوښ شو که نه ښکلی ځای دی روډ هم برابر دی نږدې هم دی او هلته په اسانه باندې راتلی شي او که نه بلکل زمونږ هم ملګرو ته دغه درخواست کو چې چکر مکر به یې کله نه کله دی چوټۍ په ټایم کې دا اوس مونږ 4:30 بجو نه پس راځو که نه د ماښام باندې راته وکړو مازدیګر و مازدیګر به ځین ځای نږدې دی ډېر کم ځای دلته ووایه دلته کې وږي دلته کې وږي نه نه مالک شته چې هغه ته وینا وکړو په دې وږو والا مالک شته مالک وږي پکې شته په دې کې चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो